السلام علیکم پښتو شو چینل ته ډیر ښه راغلاست. تاسو مهم وروستي خبرونه سره واورئ. د نن ورځې په جریان کې تاسو ته مونږ ډیر مهم وروستي خبرونه راټول کړي دي. لومړی خبر، اسرائیل د بشري حقوقو اتل پاکستان په خپله ښیښه یي ماڼۍ کې اوسي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت عمومي مدیر الون یوشپیز پاکستان نیوکه کړې او دغه هیواد ته یې یادونه کړې چې په خپل کور دننه هم د بشري حقوقو د وضعیت په اړه فکر وکړي. هغه په یوه تازه ټویټ کې لیکلي د بشري حقوقو اتل پاکستان چې په خپله عملاً ښیښه یي ماڼۍ کې اوسي، اوس د منځني ختیځ د یوازینۍ ولسواکۍ یعنې اسرائیل خلاف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون په ځانګړې ناسته کې تبلیغ کوي. دا د امن او منافقت تر ټولو ښه مثال دی. ښاغلي یوشپیز له خپل دغه ټویټر سره په 2020 کال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د یو خپاره شوي راپور لینک هم ضمیمه کړی چې پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت کیسه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل دغه راپور کې پاکستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. آسټن د امریکایي پوځ د وتلو بهرنۍ ښیي تر وخت مخکې بشپړه شي. د امریکا دفاع وزارت لوید آسټن وایي ښایي تر ټاکلې نیټې مخکې له افغانستانه د ټولو امریکایي وناټي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن تیر اپریل کې ویل د دغه هیواد ځواکونه به د سپټمبر ته 11 له افغانستانه ووځي، خو لویدیځ آسټن د پنجشنبې په ورځ د کانګرس دفاعي بودیجې جګړاکۍ ته ویل دا بهیر ښایي له ټاکلي وخت مخکې بشپړ شي. دا سرتیرو د ایستلو بهیر له پلان سره سم روان دی. په حقیقت کې ان لږ تر وړاندې موږ هغه ماموریت بشپړ کړ چې تر سلورو لپاره افغانستان ته لیږل شوي وو او زه پرې ویاړم. د امریکا دفاع وزارت د څرګندونې د کانګرس له هغې غونډې وړاندې وکړې چې ټاکلي د غړي د دفاع وزارت لپاره 215 میلیارډ ډالرو پر بودیجه غور وکړي. بل مهم خبر له افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د تاوتریخوالي ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو کډوالو اداره له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ غواړي. افغانستان ته د دې ادارې مرستیال عملیاتي مشر رؤوف موضوع تر 4 ورځنۍ لیدنې وروسته وایي د کورنۍ بې ځایه شوي او بهرنیو ته د کډوالۍ دونکو افغانانو په ګډون د افغانستان د خلکو لپاره د نړیوال ټولنې ډیر ملاتړ پکار دی. د نوموړي خبر افغانستان په حساس او تاریخي پړاو کې دی او د سولې روانو هڅو سره باید مرستندوی او پراختیایي کارونه هم زیات شي. ښاغلي مازدو د ولسي وګړو پر ګډوډېدلو اندېښنه ښیي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو جګړه هم ډیره شوې چې له امله یې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړوي او له کورونو بې ځایه کیږي. بل مهم خبره، غني طالبان د جګړې پر ځای روغې جوړې ته فکر وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو یو نوی سیاسي څپرکی بایلی او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ کړی چې د جګړې پر ځای په روغې جوړې فکر وکړي او د ده په ټوکو نه د افغانانو پر وژنې. ولسمشر غني ویلي دا مهال په افغانستان کې د کورنیو تضادونو ټول دلایل له منځه تللي او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه نه لري. نوموړي پنجشنبه نوښت کې د مسلکي تعلیماتو او لوړو زده کړو لسګونو پروژو پرانیستې مراسمو ته وینا کې ویل حکومت یې ټوله هڅه کوي چې طالبان ابادۍ او وطني مینې ته وهڅوي. ښاغلي غني وویل د ده په ګډون سیمه او نړۍ افغانستان ته د هیلو او نوي فرصت په سترګه ګوري. هغه فرصت چې د ده په وینا یوازې فساد او د افغانانو بې اتفاقۍ یې پر وړاندې خنډ کیدلی شي. بل مهم خبر، امریکا افغان حکومت د پاوز تر ایستلو وروسته بیا د مرستې ډاډ ورکړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیون بیا افغان دولت ته ډاډ ورکړ چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته بیا هم له افغانستان سره خپلو مالي او پوځي مرستو دوام ورکړي. جیک سالیون له سپین ماڼۍ نه پر ټلیفون افغان انډوال حمدالله محب سره خبرو کې د کابل واشنګټن د دوه اړخیزو همکاریو پر ساتلو ټینګار وکړ او د نږدې 100 ژمنې وکړې. د امریکا د ملي امنیت شورا اعلامیه کې راغلي ښاغلي سالیون له افغان ځواکونو او افغانانو سره د امریکا د مرستو د پروګرامونو په اړه د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ته جزئیات وړاندې کړل.
مهم وروستۍ خبره هند ولې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو وتلو ته اندېښمن دی په داسې حال کې چې له 12 لسیزو جګړو وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي هند په افغانستان کې وضعیت او نوي پرمختګونه په غور څاري د 2020 کال په فبرورۍ کې امریکا او طالبانو ته قطر په دوحه کې هوکړه وکړه چې پایله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شول د روان کال په اپریل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن رسما اعلان وکړ چې ځواکونه به د راتلونکي سپټمبر میاشتې تر 11 پورې له افغانستان نه وځي دا نیټه پر امریکا د بریدونو له 20 کلیزې سره برابر ده چې د هغې پیښې پایله کې امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتل که غواړئ مهم وروستي خبرونه سره واورئ پښتو شو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر لایک کړئ د تر بیا ښه وخت